دا هاشټل اورېدلی دا هاشټل نه دی هغه بل نوم مې په دې خوله نه راځي بد ښکارم په منبر ولاړ یم دې اسلامي کالج کې زمونږ د تعلیم د وختو خبره ده زمونږ ډېرو ملګرو دې کې سبقونه ویلي نن زمونږ هغه تعلیمي ادارې دې حد ته ورسېدل چې هغې کې داسې ماحولونه دي کله د کرپشنو قیسې راځي کله پکې هلکان خودکشیانې کوه او کله پکې ډمتوب کوه کله شرابونه څکلی کېږي او کله څه کېږي او کله څه کېږي دا به څه کېږي دا ستا تعلیمي ادارې دي او بیا حکومت وایي دا مدرسې موږ له راکوي چې کنټرول کړو ته دا خپلې ادارې کنټرول کړه دا ستا حال دی ته مدرسه کنټرولولی شي مدرسه کنټرولول ستا کار نه دی دا د الله والا کار دا خړ پړ سرونه یې چې نیولي دا یې کنټرولوي الحمدلله دې الله خپل کسان پیدا کړي دي تاسو د خپلې ادارې برابرې کوئ دا څه روان دي په دې کې د جینکو عزتونه پکې تار تار شو پلار یې لېږلی دا هاشټل لچ په هاشټل کې زما لور ده ته هاشټل نه خبر یې هاشټل څه شی دی نوم دې د هاشټل اورېدلی دا هاشټل نه دی هغه بل نوم مې په دې خوله نه راځي بد ښکارم په منبر ولاړ یم هاشټلونه بل شی جوړ شوی دی ته په دې خوشحاله زما لور به سبا دا شي او دا به شي او دا به شي او افسره به شي افسر یې نه مخکې بل څه شی جوړ شوی د هغې نه د الله لحاظ په کار دی د خپلو بچو تربیت ته موږ له توجه په کار ده د دې نګراني په کار ده او دی باندې باقاعده بار بار چې دی د دې اصلاح په کار ده د مدارسو سره او د مساجدو سره دوی رابطه په کار ده الله رب العالمین دې زموږ د ټولو اصلاح وکړي الله رب العالمین دې زموږ معاشره باندې خپل رحم وکړي